د ولایت مقام د نظارت او ارزیابۍ د امیر په مشرۍ یو 4 کسیزه هیئت د هلمند راډیو تلویزیون له کارونو څخه لیدنه وکړه. د ولایت مقام د نظارت او ارزیابۍ امیر د مواظب ټاکل شوی هیئت په ټول دولتي ادارو کې د مالي او اداري کارونو ارزونه کوي. کومې ستونزې او نیمګړتیاوې چې موجودې وي د حل په اړه یې د مربوطه ادارې سره په ګډه کار کوي. نوموړي وایي دا نظارت اوس په مرکز کې روان دی او وروسته به یې ولسوالیو ته هم وغځوي. موږ اوس په الحال ملي تلویزیون ته راغلي یو، د دوی کارونه مو کتلي، انشاءالله تر ډېره حده پورې د دوی کارونه انشاءالله که خدای کول سم روان دي. نو موږ سپارښتنه هم ورته کوو چې په آینده کې هم نه ستړي کېدونکي خدمتونه وکړي د ولس دپاره او د خپلې ساحې دپاره چې ښه خدمت ولس ته وړاندې کړي. انشاءالله که خدای کول د دوی کارونه تر ډېره حده پورې سم روان دي. د هلمند راډیو تلویزیون امیر مولوي نظر محمد زاهد وایي دا ډول ارزونې د اداري چارو د پیاوړتیا او پر وړاندې د پرتو ستونزو په حل کې مرسته کوي. ښاغلی زاهد وایي چې دولتي ادارې باید اصول مطابق اجرات ترسره او ولس ته معیاري خدمات وړاندې کړي. دا په عموم کې یو ښه اقدام دی، ځکه په اداراتو کې حتما نیمګړتیاوې ستونزې نو هغه په دغه طریقه باندې ښه حل کېدلی سي چې دغسې هیئتان راسي او موږ هغه خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کړي. نوموړي تر دې ارزونې وروسته د هلمند راډیو تلویزیون مالي او اداري برخو کې ترسره شوي کارونه وستایل او هیله یې وکړه چې راتلونکي کې نور هم دا ډول معیاري او چټک دولتي خدمات وړاندې کړي.